اوس د دې کافرانو په میډیا کې دا نیوکې دي د اسلامي امارت په مقابل کې کوششونه روان کړي دي، طالبانو دا وکړه، طالبانو دا وکړه. د دې لپاره ډېر خلک، ډېر منافقان په کار اچولي دي. خپل خو هغه یهودو نصارا او کفار مشهوره وه، د افغانستان نه تښتېدلي او د دې اصلي بچیانو غلامان. د ټولو کوشش روان دی، میډیا یې افغانستان ته متوجه کړې ده. کوشش یې دا دی چې د افغانستان ملت پر خپلو مشرانو باندې بې اعتماده کړي، پر خپل نظام باندې بې اعتماده کړي. او د الله د کتاب فیصله ده، یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. پیغمبره صلی الله علیه وسلم د کفارو سره وجنګېږه، د منافقانو سره وجنګېږه. د کفارو سره جنګ خلاص و، اوس یې منافقت درجه ده، هغه دا ده چې د لسان او د میډیا د لارې کوشش کوي چې ستا سره جنګ وکړي، ستا په مابین کې اختلاف راولي، امارت او ولس سره وجنګوي. نو دغه ولس مسلمانان دي بیداره یې، متوجه دي د کفارو دسیسو ته. هر چا ته که څه اشتباه پیدا کېدله د اسلامي امارت په یو تګلاره کې او په یو فرمان کې په خپله چې د ځانه قاضي نه جوړوي، د اسلامي امارت یو مسؤل مقام ته یا دا د مسجد ملا ته ورسه، مولوي صاحب څه پوښتنه وکړه چې د اسلامي امارت دغه فیصله د شریعت سره موافقه ده که ټکر ده.